درنو میلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راشد د کرکټ خان کتاب مخکتنې ته ښه راغلاست. خو له هر څه نه مخکې دا غونډه به د ځوان هاند یا عبدالله هاند په تلاوت باندې پیل کړو چې څو آیاته د قرآن عظیم شان ته وایي. عبدالله هاند. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ته ښه راغلاست وایم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. من نو په سر کې به زه له ښاغلي رحیم ګل څاروان د افغانستان یو تکړه خبریال نه پوښتنه وکړم چې راسي په دې چې دی د دې کتاب د متن د ترم پاتې شوی د کتاب لوستلی د کتاب نه خبر دی. دی به په لومړي سر کې موږ تاسو ته د دې کتاب په اړه یو څه معلومات راکړي. ښاغلی څاروان. ډېره مننه صدیقي صاحب. مشرانو او همزولو ځوانانو ټولو ته سلامونه او هرکلی وایم. خیر راغلی. تقریبا 28 کاله کېږي چې ما او هان صاحب یو له بل سره پېژنو، ملګري یو، دوستان یو. زه غواړم په دوو برخو کې وغږیم. یو دی چې دی څوک ده او زه یې څنګه پېژنم د ملګري په توګه، او بل د دې کتاب په اړه باندې. په شخصي ژوند کې چې د ورځې حتما یو دوه ځله سره تماس نیسو، یا که داسې وخت راغلی چې په اونۍ کې یو ځل سره تماس نیولی، یا په میاشت کې یا په کال کې، هر چې کله مو اړیکه سره نیولې، زه چې همیش هان ګورم دی پر انرژي و. هغه نوم یې چې څنګه هان ده هماغسې هان ده. منډې کوي، خواري کوي، او څه لري ورځني فعالیت لپاره. او دا ټول کارونه یې داسې کړي چې په کومه برخه کې چې د زده کړه کړې ده یو اثر یې لیکلی، په کومه برخه کې چې کار کړی په همغه برخه کې یو اثر لیکلی. د طالبانو اول دور هغه وخت کې مشاعرې ډېرې زیاتې وې، هره خوا کې به مشاعره او شعر و. هان صاحب په هغه وخت کې ډېر فعال و، ډېر په مشاعرو کې به شعرونه ویل. نو ما ورته ویل طالبان دور خلاص شو، اول کارونه و د کرزي د حکومت. ما ورته ویل چې دا کتاب دا شعرونه دې راټول کړه، کتاب ولیکه. نو دوه ټولګې هغه وخت کې شاعري ده وکړله، شعرونه یې ولیکل. زما یادېږي په 2014 کال کې موږ ورته یوه غونډه جوړه کړې وه په کابل کې. نو ډېرو مخکښو شاعرانو د شعرونو ډېره ستاینه وکړه. نو سړی شاعر ده او دوه ټولګې هم لري. تر دې وراخوا هان صاحب قاري ده، نه یوازې چې ښه قرائت کوي، په تجوید سره حافظ القرآن ده، 30 سپارې مکملې په یادو زده دي، او زده کړې په فقه کې کړي دي، د فقه عالم ورته ویلی سو. په دې برخه کې هم د یو کتاب لیکلی، ژباړلی ده، البته ژباړه یې کړې ده، پر تقوا ولاړه کورنۍ. په کابل کې یو کتاب پلورنځي راته ویلې، یو کس چې هلته پکې مسؤل و، وایي تاسې خبریالان هم په دین پوهېږئ، هان صاحب دا د یو څومره ښه کتاب لیکلی دی، ځینې مولویان به راتلي، د پر تقوا ولاړه کورنۍ دا کتاب به یې اخیست. نو هان صاحب په دغې برخه کې هم کار کړی. باختر پوهنتون کې اندرا ګاندي پوهنتون، باختر پوهنتون کې یو څانګه درلوده، آنلاین ماسټرۍ زده کړې به پکې کېدې. نو دلته 2 کاله درس ویل، سیاسي علوم یې ویل. د درس ترڅنګ یو کتاب ولیکه، نړیوال سازمانونه. نو ما ورته ویل چې ته هر چېرته درس وایې حتما باید یو اثر هم ورسره ولري، چې دا یو ډېر ښه شاخص، یو ښه کرکټر ښیي د ده. د دې ترڅنګ چې کله بي بي سي کې و، په کابل کې کار کوم، نو له بي بي سي دی لاړ، د بي بي سي افغان سرویس نه، پښتو څانګې نه دی نړیوال سرویس ته لاړ. نو له ډیوډ لاین سره یې مخه سوه. زما یادېږي چې ډیوډ لاین سره چې کله ملګرتیا وه، ویل به ډیوډ لاین یو ډېر ښه کتاب لیکلی د افغانستان په اړه باندې، د یو انګریز خبریال ده او د افغانستان روایتونه یې لیکلي دي. د
د هغه کتاب راواخیسته ویې ژباړه پښتو ته او په هغسې کابل کې چې محیط کې کار ډیر زیات و د وخت ورکړ د ډیوډ لاین کتاب یې وژباړه. بیا یې چې ژورنالیزم په امریکا کې امریکایي پوهنتون کې درس ویل نو د ژورنالیزم په برخه کې بیا یو کتاب ولیکه ژیل ژورنالیزم هغه یو بل اثر پرېښود. اوس به راسم د کرکټ برخې ته. دا د ده هغه مختلفې برخې دي چې د دین په برخه کې که زده کړې کړي دي کار یې کړی دی یو اثر یې پرېښی که په سیاسي علومو کې زده کړې کړي دي هم یو اثر یې پرېښی او د خبریالو د خبریالۍ په برخه کې هم د ژورنالیزم لپاره یو کتاب لیکلی. په کرکټ په برخه کې چې زه له کوم وخته پیژنم تقریبا د 2006 کلونو اووم کلونو کې نوی کرکټ راټوکېده نوي لوبغاړي راتلل او د ACC ټرافۍ کې 2 ځله مات سول. نو موږ یو تعداد ژورنالیستانو په کابل کې هڅه مو کوله چې دوی ته کوریج ورکړو. محدودې رسنیو وې ډېرو رسنیو کوریج نه ورکاو خبري پوښښ نه ورکاو خپلواکې ویبپاڼې وې د هغو له لارې به هم ریپورټونه جوړول. یو مجله هم درلودله ما د سره په ګډه کار کول. ما هغه وخت نه ما به دی لیده چې BBC ته به یې کار کوو. بیا چې امریکا غږ ته راغی امریکا غږ ته یې کار کوو. نو فعال پاتې سوی ده. وروسته په ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېر زیات پراخ لیکل کوي. نو زه مشخصا د دې کتاب په اړه باندې غواړم ووایم چې دا د ده دریم کتاب دی چې په کرکټ باندې لیکي. یو یې د کرکټ د فکر لوبه بل یې د کرکټ تاریخ تنظیم کړی لیکلی تسجیل کړی او اوس یې دا دریم کتاب دی چې دا یو بیوګرافي ده په داسې یو لوبغاړي باندې چې نړیوال شهرت لري. په راشد خان باندې 2 کاله کېږي په دې کتاب باندې دی د کار وکړ. مشاهدې د سفرونه چېرته چې سفرونه کړي وو د امریکا غږ لپاره هغه یې سره راغونډ کړي وو. له راشد خان سره د یو خاصه دوستي ده انډیوالي ملګرتیا ده. معلومات ته ډېر ښه اکسس لري چې هغه ورته هغه خاص معلومات ورته ورکړي دي. دا یې ټول سره راغونډ کړل دغه کتاب یې ولیکه. دا کتاب تقریبا 5 برخې لري او شروع د په لومړۍ برخه کې په دې شوې چې څنګه راشد خان کرکټ ته راځي. د لوبغاړو لپاره دا ډېره زیاته سخت دی چې څوک ونه پېژني یا مخکې له مخکې نه اړیکې ونه لري او دی د دې استعداد راوټوکېږي را پیدا شي. ده دا کیسه ډېره ښه راخیستې په کتاب چې څنګه راشد خان په لومړي ځل باندې راځي ټرایل ورکوي او په ټرایل کې ناکامېږي او دا یې هم راخیستې چې راشد خان په لومړي سر کې غواړي چې از الراونډر ولوبېږي بیټینګ الراونډر چې دی بیټینګ کوی چې بالینګ یې دوم اپشن وي یا دوم اختیاري خو په هغه وخت کې چې څوک له ده نه ټرایل اخلي امتحان اخلي هغه یې ناکاموي. نو دا کیسه ډېره ښه جالبه ده. بیا یې دی راشد خان بیرته ځي او د کډوالو یو ټیم جوړېږي. دا موضوع هم په دې کتاب کې ډېره ښه تشریح شوې چې د کډوالو ټیم سره راشد خان راځي او له همغه ځای نه د کرکټ سفر او مزل د ده پیل کېږي. په لومړي سر کې ژورې تندکونه د ده لپاره موانع څه ول دی ښه په دې کتاب کې تشریح شوي دي. په اوله برخه کې د کرکټ تاریخ بیا خصوصا د افغانستان د کرکټ تاریخ دا ښه تشریح شوی چې په کوم وخت کې شروع شو څنګه وه د طالبان په اول دور کې څنګه شروع شو. حمید یوسفي چې څه موده مخکې وفات شو دلته په کالیفورنیا کې هغه څنګه پیل کړی د العداد دوی تاج ملک دوی څنګه په دې برخه کې کار کړی. دا برخه هم په دې کتاب کې ډېره ښه راخیستل شوې ده. د راشد خان په څنګه د لیګونو ته ځي د IPL د لومړۍ ورځې کیسه ډېره ښه هوبهو رانقل شوې ده لیکل شوې په دې کتاب کې. د IPL ور اخوا په CPL کې دا ډول په بنګلادیش پریمیر لیګ کې یا په PSL کې په دې نورو لیګونو کې دا څنګه اخیستل شوې ده. دا کیسه ډېره ښه په دې کتاب کې واضح ده ښکاري. شپږیزې ته د راشد خان راتګ دا هم په دې کتاب کې ډېر ښه راخیستل شوې ده. دا په مجموع کې د راشد خان بیوګرافي ده خو د راشد خان په اړه باندې یو په ټولیز ډول یا هرارخیز ډول باندې د هغه ریکارډونو ته کتل شوې ده چې مثلا په کومو کتابونو کې د راشد خان نوم ده په کومو کتابونو کې چې خاص لوبغاړي یا فوق العاده لوبغاړي ځای پکې پیدا کوی شي نومونه
ثبتېږي هغه هم د خواري کړې ده، زحمت یې ویستی ده، تللی ده، د همو کتابونو هغه سکرین شاټونه یې راخیستي دي، تحقیق یې په تړاو باندې کړی دی، هغه هم په دې کتاب کې موجود دي. د لوبې ترڅنګ څنګه د راشد خان په شخصیت باندې چې دی څوک ده، څنګه یو لوبغاړی ده، اغېزناکه لوبغاړي معمولا افغانستان لرل. کله به په یو ټور کې ول، په یو سفر کې به یو ټورنمنټ کې به ول، کله مسلسل ډول باندې پاتې شوي دي. مثلا که د استیګل نوم واخلو، په جرسي کې څنګه د یو اغېزناک لوبغاړی و، د هغوی کورنۍ کریم صادق دوی څنګه په خپل وخت کې اغېز درلود، شهزاد محمدي څنګه اغېز درلود، د حمید حسن او د محمد نبي نومونه یادول شو چې کله د ام سی سی سره دوی هلته ځي په لومړي سفر کې، له هغه نه وروسته په مسلسل ډول باندې اغېزناکه لوبغاړي. د حمید حسن نه راوروسته په لوبډله کې ګوربز نوم اخیستلی شو چې یو تاثیر لرونکی اغېزناک لوبغاړی ده. مجیب ده. خو د راشد خان تاثیر په دې 10 کلو کې چې د پیل کړی ده، د انډر 19 کې او په 19 کلونو کې او په ملي ټیم کې او په مسلسل ډول باندې محسوسېږي. د سریلانکا خلاف ټیسټ لوبه که وګورو، د راشد خان د کمي له امله په دا رقم باندې بایلل کېږي، یعنې د بالینګ تشه پکې ښکاري. او دا ډول د سریلانکا خلاف دا وروستی دغه میچ پرون وشو، لوبه وشوه، په دې کې هم د راشد خان تشه له ورایه ښکارېده. نو زه ویلی شم چې راشد خان هغه امپاکټ پلیر یا هغه اغېزناکه لوبغاړی دی چې په هر مرحله کې د خپل تاثیر لرلی دی. بیخي راخلاصه کوم. په دې کې د مختلفو لوبغاړو سره د هغه له روزونکو سره مرکې شوي دي، د هغه کس سره هم مرکه شوي چې د کډوالو ټیم یې په لومړي ځل باندې جوړ کړی و. زه فکر کوم چې وخت رالنډه خبرې خلاصوم. په کتاب کې یو بله ځانګړنه د هغه مهمو حوادثو پیښو چې په کرکټ په برخه کې شوي دي هغه هم ښه رانقل شوي دي. مثلا د 2019 کال نړیوال کپ کې هغه لانجه چې څنګه شوې وه، هم په امانتداري او په ښه شکل باندې دا رانقل کړې ده. دا یو ډېر ښه کتاب ده، د کرکټ لپاره یو ښه زیاتونه ده او د کرکټ په برخه کې یو ښه د راتلونکي لپاره لیکل شوی. د راشد خان به په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې ډېرې وي، مرکې به یې ډېرې زیاتې وي، هغه به هر چېرته غږېدلی وي، هر چا ورسره مرکې کړي دي، په کریک انفو کې یا په نور ځای کې ریکارډونه به موجود وي. ولې په پښتو ژبه باندې د یو کتاب په بڼه باندې د هان دغه کتاب یو ډېره ښه زیاتونه ده، هڅه او کوشش یې د ستایلې ده. خدای دې لا نور توفیق ورکړي چې د افغانستان کرکټ همدغسې ولیکي او تسجیل کړي او نورو هغه ملګرو ته چې د کرکټ په برخه کې لیکل کوي هغوی ته هم خدای توفیق ورکړي چې د افغانستان کرکټ نور هم مستند کړي. کور ودان خیر. له څاروان صاحب نه ډېره مننه. عزیزانو، وخت ډېر لنډ لرو. له ټولو مېلمنو غوښتنه کوم چې له 15 دقیقو نه کم سره وغږېږي هغه راتلونکي مېلمانه چې راځي. اوس به د خپل همکار، همدارنګه د ښاغلي هاند همکار او د کرکټ یو تکړه مبصر خبریال مطیع الله عابد نه غوښتنه وکړم چې راسي او د دغه کتاب په اړه، یعنې راشد د کرکټ خان کتاب په اړه خبرې وکړي. خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټولو ته ښه راغلاست. په کتاب باندې چې ما تبصرې دپاره فکر کوم، خان صاحب ویلي چې هلته خبرې کې څه خبرو زیات د کتاب په روحیه باندې غواړم څه ووایم. دې کې 2 شخصیات دي، یو محمد جعفر خان دی، یو راشد خان دی. منګه باندې دغه کال تېرېږي، ورځې تېرېږي، خو څوک نه استفاده کوي، څوک نه کوي. خان صاحب موږ دپاره یو مثال دی. کور هم لري، کار هم لري، ژوند هم لري، بچي هم لري. هغې باوجود هم دومره د هغه اخلاص کمټمنټ چې ورته وایو چې وخت پیدا کوي، کیني، کتاب لیکي. په دې دور کې د ټک ټاک په زمانه کې کتاب لوستل چې دي هغه سخت دي، او خان صاحب د هغې نه سخت کار کوي، کتاب لیکي. او ساده کتاب هم نه لیکي چې افسانه ولیکي او د ځان نه څه ولیکي، تحقیق، ریسرچ، مرکې. نو دې کتاب نه موږ 2
درس اخلو. یو د خان صاحب دغه ابتکار دغه خواري په دې زمانه کې دی موږ دپاره مثال دی. زما همکار دی، ورور مې دی، ملګری مې دی، خو زه چې دته ګورم چې څومره دقت سره لکه لوبه خلاصه شي موږ فقط ولیکو لوبه وګټله وبایلله. خان صاحب توپ په توپ باندې هغه لوبه تعقیب کړي او مینوالو ته یې هغې معلومات ورکوي. بیا هغې نه پس وخت پیدا کړي کښېني خپل ریسرچ کوي، تحقیق کوي او کتاب لیکي. نو خان صاحب ډېره مننه کوو تاسو نه، موږ دپاره سرمایه یاستئ. دې ټولنه کې موږ اوسېږو، هر څوک په خپل خپل ځای باندې خدمت کوي. خان صاحب ټولنیز خدمتونه هم کوي، خپل ژوند هم کوي او ورسره د افغانستان دپاره هم هغه اخلاص دی او دې نه لګیا دی لیکل کوي. دا یو. بل د راشد خان قصه. تاسو د راشد خان د عکس کې د سترګو ته وګورئ، دې کې تاسو ته افغانستان ښکاري. هغه افغانستان چې د ډېر دپاره د ناهیلۍ او د خفګان او تشویش دی په هماغه موده کې افغانستان کې پیدا شوی لوی شوی دی چې ډېرو ځوانانو به دا فکر کوي چې افغانستان کې اسم نشته، دلته که پاتې شم نو څه به وکړم. دا دومره مهاجرتونه چې شوي دي، خلک چې د قاچاقي لار نه تللي دي، خو د ده همزولي دي که نه، خو ده حوصله نه ده بایللې. یو فلم تاسو تازه ورځو کې کتلی 12 فیل په نوم باندې، هغې کې د یو ځوان قصه ده چې هغه څنګه مسلسل کوشش کوي، ناکامیږي، بیا کوشش کوي، بیا کامیابېږي اخره کې. راشد خان هم دغه یو مثال دی د ځوانانو دپاره. د ده دغه قصه زه کوم که فلم هم پرې جوړ شي، خان صاحب ډېر به خلک کتونکي ولري، ځکه په لږ وخت کې یو ځوان د چین د ولسوالۍ یو مهاجر کورنۍ هغې نه پس د کوچیانو په ټیم کې څو ځله ردېږي، ټیم نه پاتې کېږي، خو بیا هم حوصله نه بایلي او 10 کاله پس پلیر اف د ډیکیډ د لسیزې لوبغاړی هغه هم یو افغان. نو موږ دپاره دا د افتخار ځای دی چې موږ داسې یو ځوان لرو، یو لوبغاړی لرو. د نور ځوانانو دپاره ځان مثال کړی دی. نو د خان صاحب نه مننه چې دغه شانتې یو کتاب او د دې ځوان په ژوند، د راشد خان په ژوند، په کارونو او خدمتونو لیکلی دی. نو موږ تمه لرو چې دا کتاب مخکې هم موږ دا ټول قصې نه کوو، ساروان صاحب خلاصه وویلې، لږ څه به پټ وساتو چې کتاب خلک واخلي دننه یې وګوري. نو ډېره مننه کور ودان. درنو لکه څنګه چې پوهېږئ دا کتاب د ژوندلیک په بڼه لیکل شوی دی، یعنې د کتاب لیکلو یو ژانر دی چې دا هم خپل ځان ته معیارونه او ځان ته سبک او سټایل لري. نو اوس به زه له احمد الله ارچوال صاحب نه چې زموږ د ټولنې یو اکاډمیک او لیکوال سړی دی راشي په دې اړه وغږېږي چې دا کتاب د پروفایل له نقطې نظر نه څنګه لیکل شوی دی. مهرباني وکړئ. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اول خو تاسو ټولو ته مبارکي وایم، د دې کتاب خان صاحب ته ځانګړې مبارکي وایم. د دې مبارکۍ سره یوه بله مبارکي هم لرو. زموږ په دې ناستو ملګرو کې زموږ یو ملګری نن کلیزه ده، ننګیال صاحب، هغه ته به هم یوه مبارکي ویم. والله داسې ښکاري لکه 40 نه چې اوښت دی. زه لکه څنګه چې ویل شو، زه د کتاب په دې باندې خبرې کوم چې د ریسرچ میتودالوجي، هغه د څېړنو د اصول د نظره دا کتاب څه رقم یو کتاب دی. ما کتاب داسې سرسري ولوسته، خو لکه څنګه چې ورته اشاره وشوله، کتاب چې دی دا یو بایوګرافیک کتاب دی، د راشد خان د ژوند کتاب دی. په دغسې کتابونو کې عموما د هغه چا په اړه چې کتاب لیکل کېږي ډېر زیات د تفصیل لیکل کېږي، د هغه د ژوند بېلابېل اړخونه پکې، د هغه ورکوټوالی پکې، که څوک سیاسي کس وي د هغه د سیاسي سفر په باره کې پکې لیکنې کېږي. دلته راشد خان دی چې دا کرکټ کوي، نو د ده په دې باندې خبرې شوي چې د ورکوټوالی څنګه تېر کال ته کلي کې دا څه رقم ژوند یې تېر کړ او بیا پېښور ته څنګه لاړ، کرکټ ته څنګه راغی، او هغه د پېښورو خبره بیا د بریا او معراج ته په کرکټ کې څنګه ورسېد. په دې مسایلو باندې خبرې شوي دي. کله چې دې کتاب ته تاسو وګورئ، دا د هغه بایوګرافي د هغه اصولو مطابق فکر کوم چې برابر دی چې د ژوند د یو چا د ژوند په ټولو اړخونو باندې خبرې وکړي. په دې کې دغه ټولې خبرې شوي دي. عموما کله چې د چا په باره کې بایوګرافي لیکل کېږي، نو د دې خو یوه طریقه دی چې هغه څوک چې بایوګرافي لیکي هغه د اړوند شخص څخه خبرې کوي. لکه خان صاحب مثلا د راشد خان څخه خبرې کړي دي،
خو د دې لپاره چې هغه اصول باندې پوره شي، ځکه دغه کتاب بیا په وروسته خلک د حوالې په توګه استعمالوي، نو نه یوازې د دغه چا په باره کې چې لیکل شوی، نه یوازې د هغه په باره کې خبرې، نه یوازې د هغه څه خبرې کېږي، بلکې د نورو سرچینو نه معلومات راغستل کېږي. نو دغه سرچینې مختلف قسمه سرچینې چې هغې ته موږ اولي سرچینې وایو، ځینو ته مثلا که راشد خان بل ځای کې مرکې کړي یا د ده په ژوند باندې کومې ډاکومنټریانې جوړې شوي، د ده کومې خبرې چې مستقیما د بل چا سره دغه اولي دغه د سرچینې دي. دویمې سرچینې هغه دي چې راشد خان باره کې مثلا بل چا د ده باره کې یو راپور یې لیکلی، رسنیو لیکلی، یا مثلا یو چا بل کتاب لیکلی، یا هر شی چې پې لیکلی، دغه دویمي رسنۍ دي. درېیمه سرچینه چې دا هغه کې د راشد خان ملګري دي. په دې ملګرو کې د راشد خان یا د هغه چا باره کې چې کتاب لیکل کېږي، د هغه د ملګرو سره، په دې ملګرو کې مسلکي ملګري هم راځي او هغه شخصي ملګري هم پکې راځي، د کور غړي هم پکې راځي. د هغو سره باید خبرې وشي او د دې کار هدف دی چې دغه معلومات چې کوم راشد خان ورکړي دي چې دغه بیلانس شي. فکر کوم د هانس په کتاب کې دغه تر ډېر حده پورې دغه کار هم شوی دی، ځکه هانس دغه سره پېژندلم او د هغې نه علاوه د کرکټ د مبصرینو سره، د نورو لوبغاړو سره او د هغه د ملګرو سره پکې خبرې شوي دي. دغه موضوع ته په دغه مسلکي لحاظ باندې دې ته دغه وایي د ټراینګولیشن وایي، یعنې ته یوه سرچینه د نورو سره یو قسم چیک کې، او هدف دا چې ته هغه د ریسرچ کوم اصول چې دي چې هغې ته ور برابر کړې، که سبا له څوک استعمالوي نو په اصطلاح دا د هغه دپاره یوه ریالټي شي، یو حقیقت شي. دا مسایل په کتاب کې شوي دي. بل دا ده چې د کتاب په بایوګرافیانو په لومړني څپر کې چې کله لیکل کېږي، په هغه کې هغه څه لیکل کېږي چې شاته په کتاب کې، یعنی په دغه لومړي څپر کې یو قسم د خلکو سره یوه ژمنه کېږي، یوه ژمنه ورسره کېږي چې شاته په پاتې کتاب کې تاسو څه شی لولئ. هانس صاحب دغلته یو نوښت کړی دی، او هانس صاحب لکه څنګه څاروان صاحب چې ورته اشاره وکړله، د راشد خان د یوې قصې نه دا کتاب شروع کړی دی، او هدف دا دی چې د هانس صاحب سره چې زما خبرې وشوې، دا و چې زما هدف دا و چې زه لوستونکو ته یو سسپنس ورکړم چې دا قصه واوري، دوی پوه شي چې شاته پسې نور هم دغه ورته قصې دي، چې دا په خپل ځای باندې یوه صحیح خبره ده. بله خبره دا ده چې په بایوګرافیانو کې باید یو تسلسل وي، یعنې تسلسل په دې معنی باندې که چېرته ته بایوګرافي مثلا چې شروع کوې، هغه څه چې د راشد خان په هغه اولني عمر کې شوي هغه باید دلته راشي، وروسته باید نور سره راشي، او اخیره کې همدغسې هغه تاریخي تسلسل باید مراعات شي. په کتاب کې دغه کار هم شوی دی چې تسلسل پکې د موضوعاتو شته دی. په کتاب کې یو بل شی چې ما ولیده او هغه په انګلیسي کې چې ورته فلش بیک وایي، یعنې په دې معنی باندې چې د راشد خان په ژوند کې چې کومې مهمې خبرې یا مهم واقعیت شوي دي، هغه په اول سر کې هم شریک شوي، خو وروسته بیا د کتاب د جریان کې وروسته په نورو ځایونو کې هغو ته هم یوه اشاره شوي. دا دغه د ریسرچ د اصولو مطابق بیخي صحیح خبره ده، او دلته هدف دی چې هماغه مخکینۍ خبره چې تا هلته ذکر کړې دي، دلته د کانټکس مطابق یو ځل بیا ذکر کړې، او ته دا خلکو ته ښیې چې دا هغه مخکینۍ خبره ده باید یاده پاتې شي. بل خبره دا ده چې د کتاب لیکل چې دی دا یو مسؤلیت دی. مسؤلیت په دې معنی که سبا له په دې کې څه شی پیدا کېږي، یا که کاپي رایټ په لحاظ باندې، نو په دې کې هانس صاحب مسؤل دی. اگر چې زموږ او ستاسې په ملک افغانستان کې دا قصه ډېره نشته دی، خو که نه یې عام د ریسرچ تقاضا دا ده چې ته به هغه معیارونه پوره کړې، نو د دې دپاره چې هانس صاحب دغه مسؤلیت په ښه طریقه باندې ادا کړی، یا هر هغه لیکوال چې بایوګرافي لیکي هغه باید نه یوازې په اولنۍ او دویمي سرچینو باندې اتکا وکړي، بلکې خپل مشاهدات هم ولیکي. نو هانس صاحب دا کار کړی دی، په کتاب کې د مشاهدات هم شته دی. د راشد خان سره وخت تېر کړی دی، هلته د هغه په بېلابېلو ځایونو کې، مثلا د لوبغاړي کې یا په مختلفو ځایونو کې هغه لیدلی دی، او په کتاب کې خپل مشاهدات هم زیات کړي دي. اگر چې دغه رقم مشاهدات چې دي دا د کتاب د لیکوال هغه پیټې درنه، خو ورته وخت کې فایده دا ده چې دا د کتاب هغه کریډیبیلیټي یا هغه په اصطلاح د کتاب کم دغه چې دی دا په کتاب باندې خلکو باور دا زیاتوي. نو دا کار هم هانس صاحب کړی دی. نو له مسلکي اړخه ځینې خبرې ښکته پورته کېږي. زموږ او ستاسې یوه بدبختي دا ده که څوک یو کتاب ولیکي، خلک خامخا یا پرې منفي نظر ورکوي یا مثبت. که څوک یو کتاب باره کې کریټیسیزم وکړي، دا بده خبره نه ده، ځکه په ټولنیزو علومو کې او په بشري علومو کې دا یو اصل دی. اصل دا دی چې یوه څوک ریسرچ کوي، نور خلک بیا هغه ریسرچ یا یې تاییدوي او یا یې رد کوي.
دا بدې خبرې نه دي. زموږ او ستاسې لیکوالانو ته که ته دغه رقم خبرې وکړي هغه بد هم ګڼي، خو بل طرف ته زموږ او ستاسې بیا مشکل دی چې موږ کریټیسیزم چې کوو موږ شخصي کوو، موږ د اصولو مطابق نه کوو چې موږ مثلا که هانس صاحب چې څه لیکلي که دا زه چیلنج کوم، که زه د علمي اصولو په مطابق باندې چیلنج کوم دا ډېره ښه خبره ده. که زه وایم چې هانس صاحب چې دا څه لیکلي دي دا دغسې نه دي دغسې، دا ډېره ښه خبره ده. ځکه په ټولنیزو او بشري علومو کې د علم چې پرمختګ کوي هغه هم دغه رقم پرمختګ کوي. مثلا یو سړی یو شی لیکي بل سړی راپاڅېږي هغه چیلنج کوي، هغه وایي دا صحیح نه ده دا تیوري، دغه تیوري صحیح ده. همدغه وجه ده چې ورځ په ورځ باندې دغه بشري او ټولنیز علوم چې دي دا پرمختګ کوي. نو زه فکر کوم چې د هانس صاحب کتاب کې هم دا وړتیا شته ده چې د وخت په تېرېدو سره د دې نه استفاده وشي او ځینې خلک به کېدای شي دا د ریفرنس په توګه باندې استعمال کړي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې هانس صاحب خامخا د وخت په تېرېدو سره د دې کتاب دویم او یا مثلا دریم او یا پسې کېدای شي نور ایډیشن هم چاپ کړي او دا ضرور هم وي ځکه دا د دې سړي په باره کې ده او دا خو لا اوس ځوان دی، عمر یې ډېرېږي، عمر کې تغیرات راځي، کېدای شي لاسته راوړنې ولري، نو بیا هغې دپاره ضرور دا ده چې دې نور ایډیشن نه چاپ شي. دوه وړې غونته کې مشورې زه هانس صاحب ته ورکول غواړم د دې فرصت نه په استفادې سره. لومړی خبره دا ده چې په کتاب کې په اخیرني چپټر کې هانس صاحب د راشد خان سره مرکه کړې دي، مرکه کړې ده اول ته د سوال او جواب په شکل دا چپټر چاپ شوی دی. که دغه کتاب دغه چپټر یا دغه څپرکي هغه کوم فارمیټ چې دی دا د نورو څپرکو سره مختلف دی، نو د دې وجې نه زما به یوه مشوره دی چې څنګه چې نورې فصلونه د کتاب لیکل شوي، نورې څپرکي لیکل شوي، دا هم باید هغه رقم ولیکل شي. دا زما مشوره ده، باید وویل شو خو باید مې هدف نه مشوره ده. بله خبره پکې دا ده چې د کتاب ځینې فصلونه چې دي ځینې څپرکي واړه دي، مثلا 3 پاڼې دي 4 پاڼې دي. زما بله مشوره به دی چې دغه څپرکي بل ځل په ایډیشن کې د 3 او د 4 څپرکو دپاره یو غټ په اصطلاح امبریلا یو موضوع ته راواخله او دغه 3-4 چپټره یا 2 یا 3 چپټره یو ځای کړه چې کم از کم د یو څپرکي یا د یو فصل 15 یا 6 پاڼې یا 8 پاڼې یا 10 پاڼې شي. دغه زما مشورې وي. نو نور زموږ او ستاسې دپاره دا یوه ښه موقع ده. ښه موقع په دې ده چې موږ او تاسې دلته چې اکثر ګورو یا په فاتحو او یا په داسې مراسمو کې ګورو، نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ په یو کلتوري او یا مثلا ادبي غونډه کې سره کېنو. نو هانس صاحب قلم د تا نوسه. اکچوال صاحب ډېره مننه، مهمه نقطه دې اشاره وکړه. زه به غږېږم نه، زه به کوشش کوم چې مېلمانه زر راوغواړم چې وخت هم ضایع نه سي. اوس به له نجیب ننګیال لیکوال او څېړونکی دنه به غوښتنه وکړم چې راشي د کتاب په اړه خپل نظر ووایي. سلامونه ټولو ته. د لوی خدای په نامه باندې دوه مشرانو مخکې خبرې کول به زما غوندې یو کشر ته فکر کوم بې ادبي وي، خو د ځوانانو نمایندګي هم پکار ده. ټوله وایس اف امریکا وغږېده، فکر کوم یو څه خبرې باید د وایس اف امریکا نه باندې وکړو. نو لومړی خو ټولو نه اول خان صاحب ته ډېر زیات مبارک وي. یو اثر یې بل پښتو ژبې ته اضافه کړه، یوه ژبه چې خلک یې فقیره ژبه بولي. یو وخت په کابل کې افغان ادبي بهیر و، پیر محمد کاروان خبرې کولې، بیا ویل پښتو سندریزه ژبه ده، غني ژبه ده، او څوک چې پښتو غني ژبه نه یادوي معنا قصدن هغه پښتو خواره فقیره کوي. هغه ورځ تاسو به کتلي د پښتو میوزیک ګرامي نړیوال ایوارډ واخیسته په 2024 کې. نو ما ته دا خبره رایاده شوه چې پښتو رښتیا غني ژبه ده، ځینې قصدن غواړي دا ژبه چې دی فقیره او غریبه او خواره وښیي. نو هانس صاحب په پښتو ژبه باندې په پښتنو باندې یو احسان وکړ، هغه دا دی چې په ژبه کې په لوبو باندې یعنې کتاب ولیکل سو. نورو ژبو کې شاید اکثره خلک فکر کوي چې ګویا په ساينس کې د کتاب ولیکل سي، په بشري مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، خو لوبې داسې یو څه دي چې د ژوند نه بغیر د ژوند یوه برخه ده. یعنې هغه ځوانان هغه خلک چې انګېزه بخونکي مسایل دي. زما نه غوښتنه دا وه چې د راشد خان په اړه باندې دا ووایي چې راشد خان د ځوانانو دپاره د افغانستان دپاره پیغام څه و. زما په فکر باندې یو وخت ما فکر کوم چې هانس صاحب کتاب چاپ سو، ما دا ډېر عجله وکړه، ځکه دی لا تر اوسه پورې راشد خان خو چې دی د عروج په حال کې دی، هغه د پرمختګ په حال کې دی. هغه داسې یو څوک نه دی چې د کیریر ختم شوی دی، داسې یو څوک هم نه دی چې هغه کرکټ بس کړی، داسې څوک نه دی چې لا نور ریکارډونه نه دي جوړ کړي او د پې کتاب ولیکه.
خو بیا اوس وایم چې نه هغه داسې یو څوک دی چې په ده به ډېر خلک ډېر کتابونه ولیکي. دا د ده په ژوند باندې هغه د افغانستان د کرکټ د تاریخ یو افسانوي هغه دی لوبغاړی دی. د هغه رول چې دی په مورال انګیزه بخښلو کې او د افغانستان د نوم سره چې دی هغه ډېر لوی دی. او دا یوازې به د هان صاحب کتاب نه وي، زموږ هیله به دا وي چې د راشد خان په ژوند باندې څو نور کتابونه ولیکل شي. عابد صاحب ویل چې فلم پې جوړ شي، کافي کار به پې وشي. او زما باور دی د راشد خان ظرفیت ته د هغه ډول باندې چې دی خپل ملي رسالت ادا کوي. تاسو به لیدلي د جمهوریت یو څو نښونه به یوه نښه زه وایم د افغانستان کرکټ وي چې په میراث کې پاتې دی او د افغانستان د ملي هویت او د جمهوریت هغه نښه یې ساتلې ده، هغه راشد خان دی د افغانستان د ملي کرکټ دی. هغه دغه بیرغ دی چې په ډېر جرأت سره په داسې حال کې چې د بیرغ په ساتلو باندې بندیز ولګېده، د افغانستان د ملي هویت باندې بندیز ولګېده، خلکو په کور کې نشو ساتلی، خلک پرې وویشتل سو، شهیدان سو، خو هغه هېڅکله تسلیم نه شو. هغه هېڅکله ونه ویل چې بیرغ چې دی دا د سیاستونو قرباني کېدل چې دي دا نه دي پکار، او دا د 40 میلیونه انسانانو نښه ده او دا به زه په ټول جرأت سره ساتم. نو د راشد خان دغه قرباني دغه جرأت چې دی دا په خپل ذات کې ډېره لویه خبره ده. بله د راشد خان رول چې دی د ملي وحدت په تامین کې تاسو ولیدل چې کله زلزله وشوه په هرات کې، تر ټولو نه لومړی سړی چې هغه کال وکړ د بشري مرستو دپاره، او کله چې هغه مرستې راټولولې، ګوفنډمي واچو، پیسې راټولولې، د خلکو د کورونو د خلکو د سره د مرستې غږ یې پورته کړ، لومړی سړی راشد خان و. د نړیوالو ټولنې نه، د نړیوالو انجوګانو نه، د لویو پیسهدارو خلکو نه لومړی غږ چې دی هغه راشد خان وکړ، په هرات کې خپلې مرستې ورسولې. د ملي وحدت په تامین کې چې د کوم رول ادا کړی دی هغه ډېر مثبت دی، هغه ډېر د ستاینې وړ دی. او بله مسله دا ده چې دا فعلي وضعیت کې د ښځو د تعلیم په مسله کې، د ښځو د نجونو د زده کړې په مسله کې چې دا 20 میلیونه انسانان فعلا خدغل لاندې دي، د هغو په زده کړه باندې بندیز دی، دا هیله څرګنده کړې ده. وخت په وخت باندې ټوله نړۍ په افغانستان کې د حاکمې فاجعې نه خبره کړې چې د نجونو زده کړې چې دي دا د دې ملت مسؤلیت دی، دا باید د سیاست قرباني نه سي او دوی باید دا کار وکړي. یعنې د هغه د لوبو سره سره خپل ټولنیز ملي رسالت چې دی هغه ادا کړی دی، دا ډېر د ستاینې وړ خبره ده. بله خبره دا ده چې د ځوانانو دپاره چې هغه کوم موډل په خپل ذات کې وړاندې کړه، د کډوالو د کم نه راپورته کېږي، هېڅ نه لري، افغانستان ته راځي او داسې یو څوک جوړېږي چې هغه د لسیزې لوبغاړی جوړېږي. لسیزه خو تېره لسیزه وه، بله لسیزه ممکن هغه د بلې لسیزې لوبغاړی هم سي، ممکن هغه د دې سلیزې یو افسانوي لوبغاړی سي. نو زما په فکر باندې د راشد خان رول چې دی د هغه نوم چې دی د افغانستان د هویت سره، د افغانستان سره، د افغانستان د یو ډېر بهترین او ډېر باکفایته استازی چې دی هغه راشد خان دی او د هغه د ژوند دپاره د هغه د لا ډېرو بریاو په هیله، او زموږ هیله به دا وي چې دا به لومړی کتاب نه وي، د راشد خان په ژوند به ډېر کتابونه لیکل کېږي. او د خان صاحب نه ډېره زیاته مننه چې دا هغه زیاتونه مو وکړه او د یو حقدار انسان حق مو ادا کړی دی. ډېره مننه تاسو. خبره دا ده چې خپل راشد خان موږ ته یو پیغام راستولی دی د همدې غونډې په تړاو. زه به دا په دې تلیفون کې پلی کړم، غږ به تاسو واورئ، په تصویر کې داسې ټول عزیزانو نه شي کتلی، بښنه غواړم. سلامونه درنو میلمنو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ یې، خوشحاله یې. ډېره زیاته مننه چې د راشد کرکټ خان کتاب د مخکتنې ته راغلي یې، ډېره زیاته مننه. په دې هیله چې کتاب ولولئ او کتاب څخه خوند واخلئ. ټولو هېوادوالو څخه نړۍ مننه چې همیشه یې موږ تشویق کړي یو، موږ ته دعاګانې کړي دي. انشاءالله زموږ به هدف کوشش هم همدا وي چې آینده کې هم دغسې ښه وځلیږو، ښه ریکارډونه وطن ته راوړو او خپل د وطن نوم نور هم روښانه کړو. نو ستاسو د ټولو دعا په هیله او په آخر کې د خان صاحب جعفر خان صاحب څخه هم نړۍ مننه چې دومره زحمت یې ایستلی او کتاب یې لیکلی، نړۍ مننه. الله دې همیشه بس کامیابه لره، خوشحاله لره. او یو ځل بیا ټولو میلمنو ته سلامونه او په دې هیله چې د دې غونډې نه د پروګرام څخه خوند واخلئ او خوشحاله او آباد اوسئ. مننه. ډېره مننه عزیزانو. فقط یک نکته را من اینجا یادآوری میکنم، بسیار شاید جالب باشه برای همگی. سویدن یک بازیکن فوتبال داره به نام زالاتان ابراهیموویچ. او در یک مصاحبه خود بسیار جالب میگه که ما هستم که سویدن در نقشه دنیا معرفی کردیم. اگر از یک دید ببینیم واقعیت هم هست.
که بعضی از کشورها را ما به خاطر یک تعداد بازیکن‌های بسیار موفقشان میشناسیم. شاید تمی کشورهای جنوب امریکا را بسیاری شما هیچ خبر نباشه، ما برزیل خوب میشناسیم، آرژانتین خوب میشناسیم. دلیل داره، به خاطر از اینکه تیم‌های فوتبال بسیار قوی دارم. متوجه است؟ یک تصویر مثبت از او کشورها ما داریم و دلیلش همین بازیکن‌های موفقشان است. و راشد خان هم به این شکل یکی از بازیکن‌های خوب ماست که یک چهره مثبت را از افغانستان به دنیا معرفی کرده که هیچ کس انکار کرده نمیتونه. بله عزیزا، ما در این قسمت برنامه از یک مهمان عزیز دیگه ما تقاضا میکنم که بیان و با ما صحبت کنن. آقای صمد فضلی، فکر میکنم کدام خاطره هم از آقای راشد خان دارن. آقای فضلی. تشکر، بر ما وقت دادین. سرپرایز بودم. از راشد خان خب کل ما شما زیاد خاطره داریم و یک خاطره من از برکت جعفرخان بود که من امروز بچه‌ام سال گذشته، بچه‌م صف 4 مکتب است، سال گذشته تکساس رفته بودیم و اونجا مسابقه کرکت می‌دیدیم. شما باور کنید برای من بسیار جالبی بود که تکساس و مکزیکو یک قسم از کل اونجا اسپانیش‌ها زیاد هستند. تقریبا حدود 2 ساعت و بعد از ساتری راشد خان در یک کنج استاد بود، مردم هم قطار برش استاد بود به خاطر از اینکه عکس بگیرن. و راشد خان تلفن هر کس میگرفت، خودش که سلفی میگرفت که و در عکس بیاین. برای ما بسیار خاطر جالب بود و راشد خان واقعا که افتخار ماست و همونطور که در اول گفتن ما از خان صاحب در مورد کرکت بسیار آموختیم و یک از افتخارات بسیار عالی کشور ما فعلا همین کرکت است و تشکر از خان صاحب و سایر دوستا که در موردش می‌نویسن و معلومات میدن. تشکر. نو زموږ تاسو یو تکړه فعال په امریکا کې د وکي ټولنې مشر ناصر یاسینی صاحب له کالیفورنیا نام د اوس په ټلیفون کې را سره دی، غواړي چې د غونډې مېلمنو ته یو څه ووایي. یاسینی صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. اول خو ما خپل وخت چې د غونډې ته راشم خو خان صاحب ما د چهارشنبې په ورځ ویلي. زما اواز درځي صاحب؟ بله ستاسو اواز موږ اورو، مهرباني وکړئ. ما غوښتل چې خپل راشم د غونډې ته، خو چونکې خان صاحب ډېر ناوخته خبر کړ د چهارشنبې ورځ وه او بیا دا سفر هم ډېر اوږد و، مې ونشو کولی. زه د 1902 نه کرکټ ګورم، شاید هغه د اولنو افغانانو څخه وم چې کرکټ ګورم او کوم یې. نو تر اوسه پورې ښه کرکټر نه شوم، هغه بېله خبره ده. خان صاحب زه تقریبا دغه 10 کاله کېږي سره پېژنم او اکثره ټورونو ته هم سره یو ځای تللي یو او کرکټران هم سره د نږدې نه کتلي دي. خان صاحب یو نظریاتي سړی دی، د ده دغه څه هڅې چې دي دا په یو نظریې په اساس باندې هغه زمیر خان زمیر وویل د باچا خان په نظریې را سره هم دی تللی، دا سړی نه منم، په ده نه مې انکار کړی. نو زما او د ده ملګري توب هم چې دی دا په یو نظریه باندې دی چې هغه افغانیت دی او د افغانستان اوليت دی. نو زه په دې د دوه اتیا خبره مې در سره وکړه د پاکستان کې چې کله موږ وو دغه پاکستانیان په دغه طریقه باندې پاکستانیان نه لکه دغه اوس چې دي د جناب پسې به خلکو بد ویلې پاکستان یې نه منلو. خو دغه کرکټ و چې پاکستانیان یې داسې پاکستانیان کړل چې په بله ورځ د ګیلپول کې د یو سروې و هغوی ویلې چې په ټاپ 10 ملکونو کې دویم پاکستان دی د نېشنلیزم په اساس باندې چې دومره قوي نېشنلیستان دي. او موږ تاسو کله ګورو چې زموږ پښتانه چې هغه هم کله کله دومره قوي نېشنلیستان دي، پاکستاني نېشنلیستان چې حیران ورته پاتې شو. او د هغوی وجه دوستانو تاسو یقین وکړئ دغه کرکټ دی. خان صاحب چې کومې دغه هڅې کوي او دغه د کرکټ دپاره هلې ځلې کوي دا د افغانستان دپاره کوي. ښه عزیزانو، نو لکه څنګه چې پوهېږي یو څه وخت هم کم دی په دې کتابتون کې، نو یوه بله برخه پاتې ده. موږ غواړو چې ځینو عزیزانو ته دا کتابونه ورکړو. لکه څنګه مې چې د غونډې په سر کې یاده کړه تعداد ډېر دی، کتابونه کم دي، له افغانستان نه کم تعداد کتابونه راغلي، تاسو د محدودیتونو باندې پوهېږئ. نو موږ غواړو چې دا کتابونه په داوطلبي پرېږدو او هر هغه عزیز چې دا کتابونه واخلي هغه به پیسې به یې له یوې یا څو بېوزلو کورنیو سره په افغانستان کې مرسته وشي. دا د خان صاحب ژمنه ده. نو دا کتابونه دلته دي، زه به دا کتابونه راواخلم. متاسفانه چې زه د بعض خبره په ځینې نورو کارونو کې ډېر تکړه یم، خو هېڅ وخت مې داوطلبي نه ده کړې. نو اوس زه نه پوهېږم چې دې ته به څه رقم کار وایي. خان صاحب ستاسو مشوره څه ده؟ دا به څه عبد الله رازانو خیر رازانو چې بس کاندید شوې د خلکو له خوا.
دروازه کوم کمیشن ول پکشته د اشنا سره بوله کې څنګه غټه نه شروع کړي کنه دا قیمه خو د دې کتاب اسمنګ نشو لګول چې کار په شوی د زیار پېستل شوی د اهمیت لري او دا ستاسو خپل مینه پوره ده او بیا چې د سره کمبل مقصد ترل شوی دی چې د دې پیسې به بیرته افغانستان ته وي کورنۍ ته ځي هغوی د سخت مشکل سره مخ دي سرپرست نه لري فامیل محتاج دی او حکمت جان موږ ته خبر راکړ چې که دغسې امکان برابر شي د کتاب خلکو ته ورسیږي او د کتاب په برکت باندې بیرته افغانستان ته خیر ورسیږي کتاب ټول د افغانستان د پر راشد خان د افغانستان هانتر د افغانستان موږ ټول نو دوه لارې دي یا د ډېر نه شروع کړو ښه کم نه شروع کېږي ښه چې د فنډ ریزینګ باندې ونه کړو کم نه شروع کړي صحیح دی د سل روپیو نه به شروع کړو ښه شپږ دي 1 2 3 4 5 شپږ یو اسمه نو 200 نه به شروع کړو نه ده فضلي صاحب 200 اخلي دنه زیات نه پرېږده شته خلک شته ډېر شته داسې نه چې دغه نه شي تاوان ونه کړو مومن صاحب 200 صحیح دي صحیح دی صحیح دی خو فضلي صاحب ته به 200 باندې ورکړو بس نه 200 مبارک ښه یاسیني صاحب $10 د ښاغلي نصیر یاسیني صاحب لپاره دا به ورته وساتو صحیح دی یاسیني صاحب یو د مبارک شه دا به څوک زیاتولی خو نه شي که نه خو ما حالات وکتل دغه نه دي یو د مومن صاحب به 200 شو ښه 200 غونډې شو د خیر څو پاتې دي درې پاتې دي څومره صاحب 200 د حکمت جان ګوره خپل تر راوړم نور څوک دی په دې جام کې نور څوک دی داسې ځان چې 200 د کتاب وړي درې پاتې دي بس څو شوې 200 1400 دا دې 3000 ته ورسو شپږ کتاب 3000 روپۍ 1000 روپۍ د کلیفورنیا نه راغلي او ورجینیا کې 1000 روپۍ نه پوره کېږي دا خبره نه ده راځي د کلیفورنیا ته خو دغه ورکړو څنګه وکړل څوک شته چې په 200 چا دا راسن نه ګورم بیا ونه وای چې ما دې غواړي لکه مفت نه دا خبره مکه نورې ډېره غواړي اچھا یا شګیوال صاحب صحیح ده او اخري به اوس ځم ده دوه پاتې دي قیمت زه ولګم خپل وای نه ولې ته په دپرې ده انداز کا خبره دوه پاتې دي ځانو یو د 200 باندې فضلي صاحب حساب ساتلو ماشاءالله یو بل پاتې دی د اخري چانس دی اتل سو شو وړيږي زه تاسو ته وړاندوینه کوم قیمت وړيږي هم د اوس فرصت دی چې کتاب په چا خرڅ کې $10 باندې ډاکټر صاحب کتاب په $10 واخیسته په وړ سټوفای کې او بیرته بیا په بل ځای لوستلو کار نه کوم ډاکټر صاحب $10 باندې کتاب واخیسته او بیرته موږ ته راوسپاره چې بیرته سره خرڅ کړو نه صاحب باندې کا خیر دی هغه اف د ریکارډ اخیسته یو کتاب بیا هم لرو عزیزانو یو کتاب پاتې دی نه خو ډاکټر صاحب دا بل څه موږ ته دو ډاکټر صاحبانو خو واخیستل یو بس بل ډاکټر یو ډونیټ سوی دی بل اخر کې پټکی خیر باندې وکړي پیسو حساب ابراهیمي صاحب نه دا کړ یو کس خو باید پیدا سي دا باید یو نفر په کار دی یو نفر په کار دی زي اخلم لازم افتخار 1000 روپے
کاوه درته یو نیم زر د ډاکټر صاحب مې وسیګوال صاحب د پر شګوال صاحب یو نیم زر باندې راځي او حساب وکړو 200 د فضلي صاحب 200 د مومن صاحب دغه د نغدي ګور دې ته وایي اخلاص زه به حساب وکم چا څه پته لګي 200 د ما 200 د مومن صاحب 200 د رشم جان 200 او اکمت جان یو لزه موهان صاحب ته ځل کړی او د فضلي صاحب 200 همداسته کنه نور څوک دي عشان دی واشم یا چولې دي نور زر د ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب $0 دي یو نیم زر دي سګوال صاحب او همدارنګه زر د نصیر یاسین یو یاسین صاحب $0 دي بله موږ ورواچولې 4300 عزیزانو 200 کم دي کنه 200 کم دي او نه پیغام کوم سم محاسبه کړی ان شاء الله سم ده ان شاء الله تیراتنا سی بخنه کوي ان شاء الله به هان صاحب خپل پیګي مسولیت به حساب ټول تا ورکی نو ډیره مننه د دې لپاره چې وخت کم دی وخت نه ځای کوي بل دا بل کتاب هم د دې سره څه کوي دا به دا کتاب موږ لرو کمینوال ستاین مسلې باندې موږ وړو چې ځین ځان ته ورکو څوک علاقه لري دی باندې بس $100 قیمت کیږي فایده هغه نوې کتاب دی د خانه د ځینې دوستان لري چې علاقه لرله 15 کتاب دي 15 کتاب 500 روپۍ نو عزیزانو کله قلر له خیر دل پر وخت ځای نیسی موږ دا کور کو او ډیره مننه کور ودان ان شاء الله وسه نو اوس به خپل جعفران ته فرصت ورکو چې راسي او د کتاب په اړه موږ ته وغږیږي اغله جعفر خان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ کرنا کله د سه په ژوند کې حالت راشي چې دومره سره احساساتي او هغه عواطف به غالب شي چې په ذهن کې هغه الفاظ ترې ګډ ورشي چې څه وایي ډیره مننه تاسو د ټولونه او خدای مراته آباد او ودان لره چې دغه مناسبت راټول شوي ابي صاحب چې کله خبرې وکړې ډیره جالبه خبرې وکړې تاسو د راشد خان نسترګو ته وګورئ په دې کې افغانستان تاسو ګورئ زه دغه څو میاشتې مخکې په شمالي کارولینا کې لوبه وه زه هم تللی وم راشد خان هم راغلی و یو ټیم سره یې لوبه کوله هلته ګرځېدمه د خلکو سره مې خبرې کولې داسې تېرېدمه دا قصه په کتاب کې مې شته تېرېدمه داسې نری غږ مې تر غوږو شو چې راشد راشد اول چې دا غږ څنګه داسې راځي چې داسې متوجه شوم یو وړه انډین جلکۍ ده د هندوستان او ترڅنګ مور ناسته ده او دې خواته نیا ناسته ده او دوی دواړو هغه د راشد خان د ټیم هغه بیرغ اخیستی دی او دا درې واړه لګیا دي راشد راشد زه ورته وشوم پلار یې ولاړو ما زه خبرې کولی شم دې سره اجازه یې راکړه چې خبرې مې ورسره وکړې د 8 کالو ماشومه وه ما راشد خان پیژنې وی پیژنم ما څنګه یې پیژنې وی دا د کرکټ لوبغاړی دی ما د کوم ځای دی وی د افغانستان دی یعنې دې خواته مور ناسته وه هغې ویل چې زه د نیو جرسي نه راغلی ما د شمالي کارولینا ته چې راشد خان وګورم د راشد خان لپاره چکچکې وهمه دې خواته نیا ناسته وه 3 نسلونه د یو افغان لپاره سلګونه میله سفر یې کړی چې راشي او یو افغان وګوري یعنې هغه د راشد خان سترګو ته چې تاسو وګورئ افغانستان ګورئ واقعا ما هلته ولیدو چې راشد خان یوازې دا نه چې په افغانستان کې دننه مینوال لري د افغانستان نه د باندې د افغانستان یو ښه تصویر دی د افغانستان یو ښه استازی دی څوک چې هم راشد خان پیژني هغه به خامخا افغانستان پیژني په دې کتاب کې په دې اړه ډېر بحث شوی دی په کتاب باندې ډېر نه غږېږم ستاسو د ټولو نه مننه ملګرو پرې تفصیلي خبرې وکړې او د راشد خان نه ډېره مننه کوم راشد خان ادمن به زما غږ اورئ ما به ګورئ ستاسو نه ډېره مننه چې په ډېر صداقت سره چې هر کله ما د کتاب په اړه تاسو سره تماس نیولی دی تاسو راته معلومات راکړي دي او هېڅکله مو داسې فکر نه و کړی چې هغه د نورو خلکو یو تجارتي فکر مو نه و کړی که زه ته معلومات تاسو ته درکړم بیا به زه یو وخت کتاب لیکم هغه کتاب به بیا زما څوک نه لولي نو تاسو د وطن لپاره د کرکټ لپاره دا کار وکړو زه ستاسو مدون یم او د ټولو نه ډېره مننه چې دغه کتاب یې تر اوسه لوستی دی په سوشل میډیا کې په میډیا کې په مثبت تبصرې کې یو انشاءالله که ژوندی وم که انرژي وه انرژي خو به یې خیر دی انشاءالله او زه به دغه لړۍ هم دغسې روانه ساتم نور کتابونه به هم لیکو او هغوی چې دا تصور لري چې ګینې راشد خان ځوان دی او کتاب ولې پرې لیکل شوی دی دا یې پیل دی
راشد خان به نور کارنامې کوي ان شاء الله. اول کس به زه چې د راشد خان په نور کارنامو باندې به هم کتاب لیکم. نو کتاب په اړه څوک کوم پوښتنه کوم نظر شلري زه خدمت کوم کنه نور وخت نه نیسم. بخنه غواړم د ازل تنګو د کتابتون مسله و او هغه د اوس ميلان کې شپږ بجو پورې زمنګ وخت نو ملګرو دوستانو د کور آبادی چې شیرچه کلچې راوړي دي که پوښتنه مان نه لري مهرباني وکړئ او خدای مراواله او قدم وکړئ. کسان چې په دې مسله باندې امید ورغړنه وچول سو ولې دا کتاب ولیکل اساس ان السؤال خلاصه د فلم وایم ولې دی ولیکل دا خلاصه دا سوال کېدای شي ډېر غټ جواب ولري خو خلاص دا دی چې راشد خان داسې یو افغان دی چې باید دې کتاب ولیکل شي او موږ باید خپل تاریخونه په خپله ولیکو په خپل روایت ولیکو د اول لاس ارچوال صاحب چې ویل د اول لاس معلومات پکې ولرو او دنیا ته صبر ونکړو چې دنیا راشي په خپل نظر د خپل افکارو په اساس زموږ تاریخ ولیکي بیرته موږ ته وړاندې کړي. موږ باید دا کار وکړو دنیا ته وړاندې کړو. راشد خان د افغانستان یو افتخار دی. زه د ځان ډېر ویاړمن ګڼم چې دومره انرژي مې درلودله چې زه دا کار وکړم او ما په دغه دلیل باندې په راشد خان باندې کتاب لیکلی. داسې یو څه چې کتاب لیکلو په وخت کې تاسو سره سرپرایز شوي اوسئ. ماشاءالله ته ډېر وخت شو چې هم راشد خان پېژنئ هم کرکټ سره اړیکه کې داسې کوم څه اوسئ ډېرې برخې د ساروان صاحب یادونه وکړه. د افغانستان کرکټ ته د راشد خان دغه داخلېدل دا یوه ګونګه کیسه وه زما لپاره. ما چې کله دا کتاب لیکه نو زه په دې پوه شوم. زه واقعا سرپرایز شوم چې دا راشد خان څنګه د افغانستان کرکټ ته داخل شوی دی. په جزئیاتو نه غږېږم کتاب کې معلومات شته. دویمه خبره دا راشد خان موږ په میدان کې ګورو چې راشد خان ویکټ یې اخلي بال کوي او اکشنونه کوي مینوال لري. د راشد خان شخصي ژوند داسې یو ژوند دی چې که تاسو یې ولولئ یوازې دا نه چې تاسو ته به یوه انګیزه در وبخي بلکې کیدای شي په ژوند کې مو ځینې نظم او ډیسپلین راشي. مثلا راشد خان چې تا ته وایي دغه د دې ویډیو مثال ورکوم نن یې ماته ویل په دې ژغو کې دا ویډیو درلېږم باور وکړئ په دې ژغو کې دقیق همغه وخت ویډیو راولېږم. ماته چې ویلې چې په 9 بجو ګورو دقیق په 9 بجو را سره لیدلي دي چې ویلې چې په 10 بجو دغه کار کوو په 10 یعنی هغه ټایم هغه مسؤلیت شناسي. راشد خان د مور او پلار کوچنی زوی دی خو دغه شخصي کرکټر مثلا د مور د خدای وبخښي چې کله مور یې وفات شوه وایي زه یوه شپه ناست وم دا قصه مې په کتاب کې لیکلې چې وایي مور مې مریضه وه د شپې 3:30 بجې وایي ما یې لاسونه او پښې زورولې وایي چې مور مې پاڅېدله ما ته ویل چې ته ولې ویښې وه ما ورته ویل چې ته ښه شې زه به بیا ویده شم. وایي هغه راته دومره دعاګانې وکړې چې هغه دعاګانو نه وروسته ما فکر وکړ چې زه به په ژوند کې هیڅ کله هم بند پاتې نه شم. یعنی د مور سره مینه د وطن سره مینه د مشرانو احترام. د راشد خان دومره اړخونه دي چې هر څومره پرې وغږېږي ته تعجب کوې. موږ راشد خان یوازې کرکټ په میدان کې لیدلی خو دې کتاب کې د کرکټ نه د باندې هم یو بل جلا راشد خان دی په دې هیله چې لوستونکي ولولي. سوال دارم که کتاب شما به لسان انگلیسی ترجمه میکنید؟ ترجمه شي تقریبا کارش تمام است ان شاء الله زود به مارکت خاتم میشه. سوال به این خاطر بود که ماشاءالله زیاد ژورنالیستای تلویزیونی هم زیاد شده و چیزی که ما در کرکت میبینیم در صفحات اجتماعی فیسبوک تیک تاک و غیره از هندوستان و پاکستان که حداقل دقیق میگن در اونجا می ویدیو ژورنالیسم که میگن یا بسیار بحث میکنن در مورد کتاب بسیار گپ خوب است الحمدلله که اگه انگلیسی ترجمه شده فایده میکنه. در مورد ما اشخاص داریم ماشاءالله در اقتصاد بگیم سیاست بگیم خوب صحیح مطالعات دارن گپ میزنن ولی در بخش کرکت خصوصا که وقت مسابقات میباشه یا بعد از یک گردنده میباشه بسیار کم متخصص میاد گپ بزنه و مثلا از پاکستانی‌ها که ما میشنیم یا کتره میگن چیزای منفی میگن ایندیا که مثلا میگن شما باور کنید ما از شوق و لایک میکنیم که شما میگیم که کمک به نفع افغانستان گپ میزنیم ما خود ما چرا کس نداریم و چرا اگر هدفت ای باشه که چرا من نمیکنم کار خو اگر هدفت باشه لالاش اشته شاید لالا هم جواب بده. ما کوشش کردیم تا حدی که چیز امو صاحب مسئولیت وظیفوی هم داریم تا کدام اندازه که ما از حدود کاری خود برآمده میتونیم این کار کردیم. مگر شما دقیق میگن افغانستان در هر عرصه ما مشکل داریم کمبودیا داریم و یک عرصه شمی است و ان شاء الله امیدوار هستیم که نسل آینده که ما و بالخصوص نسل اول کرکت افغانستان که تقاعد شدن کرکت نمیکنن من همیشه اونا را تشویق میکنم که اونا به آینده عرصه اگه به لسان انگلیسی نمیفهمن یاد کنن این لسان میتونن یاد بگیری اونا به آینده عرصه کار کنن و ان شاء الله خدا کنه
که تشویش ما هم و تشویش شما هم و تشویش دیگران هم رفع شود در آینده انشاءالله. مهرباني زیات صاحب خصوصا بهرنۍ ودو خلک چې دا څنګه لاسته راوړي. امازان کې به خبرو انشاءالله یو وطندار دی امازان کې کاروبار لري تماس نیولې او د افغانستان نه کتابونه غوښتي دي انشاءالله زر به هغه لینک په سوشل میډیا کې خپل نشي کولای چې یو لکه یو رایټر په شکل ولا زه بزنس کې ډېر ښه نه یم شګیوال صاحب خان دي زه ولا زه دغه ما ته قلم راکوي ولیکه هغه نور کارونه به مننه. اوس خو مو د ملګري سره د وطندار سره ژمنه کړې ده او زموږ ټول هدف دا دی چې خلکو ته کتاب ورسیږي انشاءالله د بزنس اړخ باندې بیا بل وخت زه ډېره بخښنه غواړم زه پوهېږم چې موږ ډېره علاقه لرو ستاسو سره ډېر وغږېږو ډېر خوشحاله یو چې نامخدا په ټولنیزو رسنیو کې فعاله یې هغه دوستانو چې نن فرصت پیدا نه کړي نتریو کې ماشاءالله ټیک ټاک کې فعاله دی فیسبوک کې فعاله دی یوټیوب چینل یې جوړ کړی دی نامخدا د واشتو کې بیخي هغه چې کاروبار چاپ دی نو تاسو نتری کولای شئ انشاءالله چې ځواب درکړي وخت د کمال الوجه نه زه بخښنه غواړم. ډېره مننه کور ودان مننه بس ایله مې دا ده چې الله تعالی دې موږ ته نور عزیزان هم هان صاحب غوندې راکړي چې په نورو برخو کې هم داسې کتابونه ولیکي فعال دې واوسي. یاره زه به یوه خبره وکړم ډېره په لنډه توګه چې دا ما ته ډېر یو ښه الګو دی لکه څنګه چې څاروان صاحب په اول کې وویل چې د هرې برخه کې کار کړی هڅه یې کړې چې یو اثر له ځانه پرېږدي ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ښه فعاله دی ډېر یو ښه الګو دی د ما لپاره باور وکړئ زه کله کله ورته ګورم زه غواړم چې همدغه غوندې کس واوسم زه به مخکې ورته وایم یوې برخه کې اداکار همداسې فعاله اوسېږم لکه دی چې دی. په هر حال دا غونډه به دلته پای ته ورسوو. ډېره ډېره مننه چې راغلئ عزیزانو. فقط دومره وایم چې ستوري د خلکو ژوند بدلولی شي. راشد خان له هغو ستورو نه دی چې په افغانستان کې په زرهاو ځوانانو ته شاید انګېزه ورکړې او موږ کېدای شي په راتلونکو 12-15 کلونو کې نسلونه به رالوی شي او د راشد خان به تشویق کړي. نو دا ډېر ښه دی چې موږ داسې ستوري لرو او موږ په اړه یې غږېږو او الحمدلله د انټرنټ نړۍ هغه افغانان چې بهر دي هغوی ته هم دا فرصت برابر کړی چې بیرته له افغانستان سره وصل واوسېږي دا ډېره خبره ده پخوا داسې نه وو. ډېر خوشحاله یو ایله چې افغانان هر چېرته چې دي آباده موفقه او متحده اوسېږي د یو آباد ودان خوشحاله افغانستان ته هیله. ډېره مننه. خدای پامان. ور ودان.